زمونږ د لوړګي تحصیل په سطح باندې د شعر او ادب دا سرګرمۍ چې وي تقریبا چې ختمې وي که څه لږه ډېره صاف پکې پاتې ده دا هم د دوی وجه ده خو په جمرود په سطح باندې چې د جمرود د لنډي کوتل او د پېښور د سیمې او داسې نورو سیمو د شاعرانو او ادیبانو کوم درناوي وشو او کومه په ښه توګه باندې هغوی ته عزت ورکړی شو نو هغه کې عبید ثمر صاحب او ورسره چې لازم او ملزوم دی د کیس افریدي نوم بالکل شانه بشانه شامل دی زه دا خبره د تردید یارې نه بالکل بهر کوم چې په جمرود په سطح باندې که د ادب یا ادبي هلې ځلې روانې دي نو په دې کې د عابد ثمر او د کیس افریدي بھرپور لاس دی زه د دوی مخالفین به وي او هغه هم هلې او ځلې به کوي خو لکه څنګه چې ما د بایزید انصاري مثال ورکړ نو اخون ترویزه که لیک کوي نو د بایزید انصاري پیروي به کوي د هغه په مقابله به کوي نو د عابد ثمر صاحب او د کیس لالا مخالفین که د جمرود په سطح باندې کومې ادبي سرګرمۍ کوي دا کریډټ هم عابد ثمر او کیس لالا ته دی د مخالفت په ضمن کې دا خبره ډاکټر صاحب کړې وه چې په جمرود کې به د دوی مخالفان هم وي نو د دوی یا زمونږ یا ستاسو په خپلو کې دغه مخالفت د ادیبانو ترمنځ دا عقیدوي نه دی نه دیني دی دا مخالفت ادبي دی او ادبي مخالفت کې خیر وي په هغې کې د ادب پرمختګ وي په هغې کې د ادب ښېګړی نو که دغه مخالفتونه وي ښه ده خو د یو سړي د وزن اندازه دې نه لګي چې د هغه مخالفان څومره دي او څوک دي د چا چې مخالف نه خو به منافق وي ځکه چې د منافق سړي مخالفت نه کېږي ته چې په یو سمه لار روانې نو متعصبین خو به خامخا دغه کوي مخالفت کوي بعضې بله دا ده چې واحدي صاحب یو خبر وکړه د کوتاهۍ یا غلطۍ نو غلطي یا کوتاهي خو به هغه خلک کوي چې کار کوي چې څوک کار نه کوي یا به څه غلطي وکړي نو عابد ثمر او کیس لالا کار کوي چې کار کوي نو کوتاهي به کوي خیبر تاترې پښتو ادبي جرګې ولاړګي د حمزه بابا په کمپلیکس کې د عابد ثمر افریدي او د قیس افریدي په درناوي کې یو لویه غونډه راجوړه کړې ده نو تاسو موږ سره اوسیږئ راځئ چې د مشرانو نه تاثرات والو بسم الله الرحمن الرحیم نن زمونږ د دوو ملګرو فضل ربی کیس او عابد خان ثمر د درناوي دستوره وشوه ډیره په ښه شان سره وشوه او ډیره درنه غونډه وه دا دواړه زموږ ملګري لکه اول ذکر به د فضل ربی کیس وکړو تقریبا د 40 کالو نه پښتو ادب کې لګیا دی شاعر دی ادیب دی ورسره د میډیا سره تعلق دی په ریډیو کې هم کار کوي په ټي وي کې هم کار کوي په سټیج هم کار کړی دی نو دغه ټول اړخونه چې موږ په نظر کې وساتو نو په دې ټولو کې یو فعال کردار ادا کړی دی او بل داسې هر دل عزیز و د خلکو خوښ شخصیت دی چې چېرته کینی چا سره کینی دوه درې خبرې وکړي وایي وري نو بس بې ساخته پې مین وي او بیا پسې ګرځي او په لاس نه ورځي نو غزل لیکي ښه غزل لیکي په نثر کې هم نوم پیدا کړی دی دا د ادب شعبه چې څومره ده په دې کې د فضل ربی کیس کار او زیار چې کوم دی دا د ټولو نه اهم او مقدم دی په خپله شاعري کړې ده یو کتاب یې په 2 جامه نوم باندې چاپ کړی دی بیا یې د جمرود ادب په نوم باندې د جمرود د شاعرانو ادبي تذکره چاپ کړې ده د هغې نه علاوه د لطیف وهمي صاحب د افسانو مجموعه د عود و بوی هغه یې چې کوم ده مرتب کړې ده او په هغې کې خواري کړې ده د هر محفل جان دی او د هر محفل زړه دی خدمتګار دی په هر محفل کې مطلب دی چې د خپله ونډه ترسره کوي او زیاتره
د ادب د خدمتګار په تور پاتې شوی دی او دا یې دعوه ده چې زه خدمتګار یم. پاتې شو د عابد سمر خبره. نو عابد سمر هم د موږ داسې یو ملګری دی چې شاعر دی، ادیب دی، ورسره د ده چې کومه بله خوبي ده هغه دا ده چې دی په ساز و آواز باندې خبر دی. خدای پاک یو ډېر ښکلی آواز هم ورکړی دی او بیا په سازونو کې رباب داسې یو ساز دی چې په هغې هنري هم قدرت شته. خو که موږ وګورو دی هم د فضل ربي کیس غوندې خدمتګار دی. چېرته چې ادبي غونډه ده هلته ځان رسوي، چېرته چې شاعر ادیب دی هغه راپاسوي او هغه د خلکو سره د هغه پیژندګلي کوي، د هغه خدمات خلکو ته وړاندې کوي. نو په ډېر لږ وخت کې د ده دا هلې ځلې دا منډې ترړې دا دومره ډېرې دي چې دنیا ورته حیرانه ده. خدای پاک وس ورکړی دی. که موږ وګورو شاعر هم ښه شاعر دی او دا د دې خاورې د دې خطې خدای پاک داسې یو کمال دلته ورکړی دی د خلکو ته. نو که هغه شاعري کوي ښه شاعري کوي. نو مونږ که د عابد سمر شاعري ګورو نو انشاءالله نږدې ده د ده کتاب هم چاپ کیدونکی دی. نو شاعري هم ښه شاعري ده، خلک یې په قدر اوري، خلک یې مطلب دی چې خوښوي. دغسې د ده چې کومې ادبي هلې ځلې دي کوشش دا کوي د موږ خو د شاعرانو د ادیبانو کمال دا دی چې هغه تعلیم یې رواجي تعلیم دی. خو که موږ وګورو بیا هغه خیبر اپریدي صاحب ځینې خلکو ذکر کولو چې دا هم ادیبان دي، ځکه چې دوی له خدای پاک صلاحیت داسې ورکړی دی چې دوی لیک کولی شي، لوست کولی شي، یو پیراګراف دوه لیکلی شي، یو مضمون لیکلی شي. نو عابد سمر لکه په دې مت کې هم چې کوم دی که نه خپل خدمات دي، په نظم کې هم لګیا دی، په نثر کې هم لګیا دی، د میډیا سره هم لګیا دی، خدمتګار هم دی او یو ښه نوم یې ګټلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې د حمزه بابا په دربار کې کوم پروګرام منعقد شوی دی هغه د فضل ربي کیس او د عابد سمر صاحب په درناوي کې دی. نو زه خو دا وایم ما سره هغه لفظونه نشته چې دوی دپاره زه استعمال کوم، ځکه چې دوی ډېر لوی خدمت دی. په هر میدان کې دوی حاضري، په هر ځای کې حاضري، بلکې د پښتونخوا په هره سیمه کې چې څومره شاعران دي دوی خپله حاضري هغو سره لګولي، یا د هغو داسې د غم درد د موقعینو هم دوی په هغه ځای کې حاضر وي. بلکل دوی د دغه شي حقدار دي. زه دغه جرګې والا او دغه خلکو ته داد ورکوم چې په دغه پروګرام کې مطلب شرکت کړی د ټولو یو جهان باندې. فضل ربي کیس او خاص طور باندې عابد سمر صاحب دا کردار چې دی دا د پښتو ژبې د بایزید انصاري دی. زمونږ د لوړګي تحصیل په سطح باندې د شعر او ادب دا سرګرمۍ چې دي تقریبا چې ختمې وي. که څه لږه ډېره صاف پکې پاتې ده دا هم دوی وجه ده. خو په جمرود په سطح باندې چې د جمرود د لنډي کوتل او د پېښور د سیمې او داسې نورو سیمو د شاعرانو او ادیبانو کوم درناوي وشو او کومه په ښه توګه باندې هغوی ته عزت ورکړی شو، نو هغه کې عابد سمر صاحب او ورسره چې لازم او ملزوم دی د کیس اپریدي نوم بالکل شانه بشانه شامل دی. زه دا خبره د تردید یارې نه بالکل بهر کوم چې نو زه وایم چې دا غونډه د اخیری غونډه نشي او هغې خدمات دی اخیری خدمات نشي، هغوی د خپلو خدماتو له نورم دوام ورکړي او مونږ او تاسو ټولو له پکار دي چې مونږ د داسې شخصیاتو بیا ستاینه وکړو، بیا اعتراف وکړو او بیا د مخالفت په ضمن کې دا خبره ډاکټر صاحب کړې وه چې په جمرود کې به د دوی مخالفان هم وي. نو د دوی یا زمونږ یا ستاسو په خپلو کې دغه مخالفت د ادیبانو ترمنځ دا عقیدوي نه دی نه دینی دی، دا مخالفت ادبي دی او ادبي مخالفت کې خیر وي.
په هغې کې د ادب پرمختګ وي، په هغې کې د ادب ښېګړی. نو که دغه مخالفتونه وي ښه ده، خو د یو سړي د وزن اندازه دې نه لګي چې د هغه مخالفان څومره دي او څوک دي. د چا چې مخالف نه خو به منافق وي، ځکه چې د منافق سړي مخالفت نه کېږي. ته چې په یو سمه لار روانې نو متعصبین خو به خامخا دغه کوي، مخالفت کوي بعضې. بله دا ده چې واحدي صاحب یو خبر وکړه د کوتاهۍ یا غلطۍ. نو غلطي یا کوتاهي خو به هغه خلک کوي چې کار کوي، چې څوک کار نه کوي یا به څه غلطي وکړي. نو عبید ثمر او کیس لالا کار کوي، چې کار کوي نو کوتاهي به کوي. چې چا پړستنې او کمبلې اغوستي دي بس هغسې پراته دي، هغې خو هېڅ هم ونه کړه، هغه خو په ځای دي. تاج دی او په دا ټایم کې د عبید ثمر د ادبي بوزغلي د ادبي تخم صحیح نال کېږي. مخکې یې شوی وه، په مخکې دوکانونو کې د استاد چې کوم دی منظور چشتي صاحب، د ډاکټر اسلم تاثیر صاحب مشر غور دی، د هغه اولنی ادبي استاد وه. په ادبي پېژندګلو کې دا تاسې لازم و چې عبید ثمر په رباب باندې ډېر ښه خبر و، په میوزیک موسیقۍ باندې ډېر ښه خبر و. د یو شی نه بنیادي زده کړې بیا محفلونو نه کې د منظور چشتي اولنی لاس دی. ورپسې دویمه مرحله چې درومي د خیبر د انقلاب نه پس په دې ټایم کې د مشاعرې او د شی نه لږ وځنډېدل. د خیبر انقلاب چې راغه بیا په باړه کې ټولنې بحالې شوې، ورسره په جمرود کې په لنډي کوتل کې هم روانې وې. په هغې کې جمرود پښتو ادبي لیکوال هغه ټولنه وه چې پکې اسلم تاثیر صاحب، کیس لالا، کلیم فطرت، مقدر شاه مقدر دغه مشران ملګري وو چې دوی دا ټولنه ترتیب کړه. هغه ټولنه روانه شوه، پکې د عبید ثمر کردار څه شی و په ټایم کې په څو عهدو پاتې شوی، لکه مجلس عامله کې پاتې کېدل، په حیث د پروګرام ارګنایزر یعنې پروګرامونو جوړولو سره سره خزانچي او په دې عهدو پاتې شوی دی. خو ژوند دی کله کله نظریتي اختلاف ورځي، کله په کار راشي. یو ورور وي مثلا وایي چې د کور ګیټ داسې په کار دی دروازه، بل وي چې داسې په کار دی، بل وي چې داسې. عبید ثمر رایه هم د ملګریو سره داسې راغله چې نه، دا ټولنه کې نظم ضبط داسې په کار، داسې د اشارې کنایې کافي وي. بهرحال دا چې په جمرود پښتو ادبي لیکوال کې کم خدمات کړي، د هغې نه سترګې پټول، د خدماتو پورې خندا کول، ځکه دي چې په تش لاس باندې زه کله 2020 کې اول پروګرام لرتلم او دا کورسې چای پانی چې څومره څه پروګرام و دی په نننۍ غونډه چې تاسو ټوله تر پایه پورې وکته، خپل کوربه آصف سالارزی له ورکړې اجازت، دولې الله پامان.